د بلبل یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې روغ جوړ یاست او زموږ له تېرو خپرونو به خوند اخیستی وي. د ځل بیا د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ ښکلې ولسوالۍ ته سفر لرو. دا ځل دا سره درانه ملګري استادان دي او د دوی پلان نه دا دی چې په الیشنګ ولسوالۍ کې به میله او چکر کوو. دا د خپرونه لږ متفاوته ده. له دوی به پوښتو چې دوی ولې بار بار الیشنګ ته راځي، ځکه دوی په لغمان کې موږ نورې ولسوالۍ ډېرې سیمې لرو، خو مګر دوی په الیشنګ ورک میندي یو مسله. دویمه خبره دا ده چې د دې پوښتنې د ځواب څخه وروسته دا ځل دوی څخه ځینې ذهني پوښتنې لرم. ګورم چې څوک دغه ذهني پوښتنو ته ځوابونه وایي. هر چا چې ځواب ووایسته به ډالۍ ترلاسه کوي. موږ سره پاتې شئ، د الیشنګ ښکلاوې او د درنو ملګرو جالبه خبرې به تر تاسو در رسوو. درنو قدرمنو لیدونکو، نو موږ راورسېدلو هغه سیمې ته چې هدف او ټارګېټ و ملګرو د سندرغاړي شیانو مینځل. عبدالمالک ورور ستړی مه شې. هر څه وسلام. دا چې دې شروع کړي دي اور دا مرکز د دا ګرمۍ کې داخل راوستل او د الیشنګ لمنې ته. استاد محترم ټول مخکې خو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هغه نه بعد استاد محترم نن چې د پنجشنبې ورځ د پنجشنبې چې د زموږ استاد په ګل شنبه ورته ویل کېږي، نو د ګل شنبې په ورځ او جوار هم رسېدلي دي په الیشنګ ولسوالۍ کې. نو موږ هم غوښتل چې الیشنګ ولسوالۍ هم ننداره کړو، لیدونکي هم وویني، جوار هم نوشجان کړو او ملګرو ته چکر هم پکې ورکړو. پوښتنه دا وه په اول سر کې ما وویل چې تاسو ډېر الیشنګ ته راځئ او موږ هم وعده راکړي یو چې بس کانه وانه شوي نه یو الیشنګ د دولت شاه. د دې تر شا څه راز پروت ده؟ د دې تر شا ټول نه مهم راز دا دی استاد محترمه چې دا زمونږ ستاسې نه تنه الیشنګ لینګا ټولې ولسوالۍ چې دي داسې د ښکلا نه ډکې دي چې سړی ته وعده راکوي چې سړی ورته لاړ شي، روږدي کوي سړی. نو اوس فعلا وخت د الیشنګ د چکر دی او چې لږ هوا پسې یخه شي بیا د لینګا ولسوالۍ د چکر وخت ده. شی بخیر اشپزي دې کوه په خبر په جریان کې چې دا دیګ دې خراب نه شي. پخلی خو استاد محترمه دغه زمونږ انډیوالانو احمد سیار استاد او خادم الله استاد دیو چې دغه کړی پیشنهاد کړی چې بریاني باید پخه شي. نو موږ کوشش وکړو چې د بریاني پخه کړو. نو اوس فعلا چې د بریاني دا هغه دی، نو اول د پیاز نه استفاده کېږي. نو شروع کړی چې تر څو کار دا پروسس به ورو ورو لیدونکو باندې ګورو. خو موږ خپل خبرو کې یو خبر بل هم کړی وه چې موږ خپل ملګرو نه یو ذهني پوښتنې کوو. نو هیله ده چې د هغې ځواب راکړي او که دې ځواب کړه نو بیا جایزه هم لري. بیخي صحیح ده. صحیح. یو قاشق خو راوړه استاده. ښه یو قاشق پکار دی زموږ اشپز ته. هغه ځای نه یو قاشق ورکړي ورته. پوښتنه داسې ده که چیرې د پسرلي په موسم کې 10 دقیقې باران وشي او یو ګنجی سړی ورته ولاړ وي، نو څو فیصده ویښته به د خیشته سي؟
چې ګنجا سره ولاړ یو وخت لکه مګي وستا سره په مزون کې دا به مان زیات په باندې څوک نه پوي دا پښتنه مې تاسو ته څنګه کړه چې تم یو څه لږ کم دي کنه پوره نه دي خو لږ کم دي ماشاءالله ته په پښتنه کې کامیاب شو ډیر د چې موږ به تاسو خپل ډالې دی بلبل یوټیوب چینل نه دروس کوو مننه ان شاء الله درنو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مو چې مخکې درته ویلې زموږ د چکر دوام ده او د ملګرو سره موږ په ښایسته سیمه کې مجلس جوړ کړی نو دې سره د زړه خواله کوو او ذهني پوښتنه کوم چې همت صاحب ستړی مه شې او زموږ چکر ته په خیر راغلی دا اول ځل دی فکر کوم چې تا موږ چکر کې ځان سره ګورو لومړی وار د دې وړاندې موږ لیشنګ دولت شاه دې سیمو ته په چکر راغلی هو دولت شاه او علیشنګ دې ساحو ته په چکر راغلو خو دې ساحې ته لومړی وار څنګه دا ساحه دې خوښه شوه ښایسته ساحه ده او سوام ښه ده ګډ بیخي چکر ته برابر برابر دی که نه نورو خلکو ته هم توصیه دي چکر کوي چې راشي علیشنګ دولت شاه ارځي په دې چې سړی دلته راشي او سیاحت هو فعلا خو هوا ښه ده هوا نه علاوه په دولت شاه او په علیشنګ په کل لغمان کې کوم داسې خصوصیتونه دي چې هغه هلته چکر لپاره مساعد دي یو خو استاد د دې الینګار او علیشنګ دې ولسوالیو د طبیعي ښکلا دی هوا او د بلې خوا د دې خلکو مېلمه پالنه نو دا شیان د چکر لپاره بالکل همداسې ده ښه راځو پوښتنې ته پوښتنه به درنه وکړو ذهني پوښتنه دا هیله ده چې ځواب یې کړې که دې ځواب کړو نو موږ به بلبل یوټیوب چینل ته ډالۍ درکړو که دې ځواب نه کړو نو تا نه ډالۍ نه غواړو خوښه دی ده په پوښتنه داسې ده وایي که یو الوتکه د افغانستان او د ایران په سرحد کې وغورځېږي نو ژوندي کسان به په کوم ملک کې ښخېږي نو که چېرې الوتکه ولېږي استاد دا خو معلومات نه ده چې څوک به پرې ژوندي وي که به نه پوښتنه استاد داسې بیا د یو ځل بیا ورته متوجه شي که چېرې یو الوتکه د افغانستان او د ایران په سرحد کې وغورځېږي او په دې الوتکه کې ژوندي کسان پاتې شي دا ژوندي کسان به په افغانستان کې ښخېږي که په ایران کې ونه شوه که نه ډېره زیاته مننه ځواب دا دی چې ژوندي کسان خو څوک ښخوي نه که نه مننه استاد خیر استې کورودان ستا جالبه خبرې نن خوند ورکړی الفت صاحب ته هم ستړی مه شې زموږ بانډار ته په خیر راغلی خیر مننه تاسو هم ستړي مه شئ خیر استې ته خو د سیاحت ځانګړی مینهوال یې او د لغمان دا یو دریم تا نه پاتې نه دي څنګه دلته زموږ سره بانډار خوند درکوي که نه هو ول علیشنګ یو له هغه درو څخه ده چې یو په سر سبز او بل پکې لکه نور هم د چکر لپاره ډېر ښه زمینه ورته مساعده شوې ده او ښه ځای ده خو خوند پرې اوس موسم د څه شي دی دلته علیشنګ کې دلته چې راغلو که نه لکه د زراعت په د میوو په برخه کې دا موسم د څه شي دی یاره اوس موسم به د جوارو او د جوارو لپاره نو زموږ ستاسو په لغمان کې خلک میلې ترتیبوي که نه نو کله د دوحې یا جوار جوش کړي کوم بل ډول داسې پخ کړي وي میله مو کړې نه والا تر اوسه پورې لکه په چکر چې تللي وو خو دا شی هم پکې یعنې جوار میله هم نه ده کړې تر اوسه پورې مخکې له دې زه تا نه پوښتنه وکړم زموږ د خپرونې لپاره ته څه شی لرې اول به ډالۍ ته لرې راته که نه یې لرې ټوکه جالبه خاطره کوم بل څه لرې نو مهرباني وکړه یاره شیان خو ډېر دي خو اوس وخت کې لرې راوځي نو ذهني پوښتنه وکړم که یو ټوکه کوې ټوکه یاره ذهني پوښتنه وکړم ذهني پوښتنه باید وکړو کوم شی دی چې تل پورته ځي خو هېڅکله ښکته نه راځي لوګی طبعا هغه غیر متحرک حرکت لري هره خوا ته د همیش پورته طرف ته یعنې که ووایم بیا لکه اعدادو په شان که نه پورته خوا ته میدان کوي خو هېڅکله ښکته نه راشي لږ نقل راکړه نقل دا دی چې هر انسان سره مل دی او داسې انسان نشته چې دا ځان سره ونه لري تاسو به کلن عمر بلکل همداسې ده چې عمر داسې د هر انسان سره وي او پورته ځي او ښکته نه راځي او یو وخت کې توقف کوي او چې انسان سره ډېر زیاته مننه کورودان استاد ورور ستړی مه شئ او علیشنګ ته په خیر راغلی خیر اوسې استاد محترم سلام علیکم اول تاسو او بیا ستاسو خپل یوټیوب چینل فالوور سره وړاندې کوم چې ټول روغ جوړ اوسئ کورودان ډېره زیاته مننه هغه د الینګار چکر خو به د دې کې چې افغانستان د بریا په مناسبت مو لمانځلی و ډېر خوند مې پرې واخیست
څه تفاوت دې ولیدې په الینګار او الیشنګ درو کې؟ ځکه دا دواړه درې تقریبا ډېر تاریخي مخینه لري او یو بل سره نږدې اړیکې هم لري. بدون شک والا استاد څه خاص تفاوت خو پکې نشته، خو یو تفاوت ده چې الینګار سیند چې د همیشه اوبه لري او الیشنګ سیند چې د اوبه نه لري پکې، او اوس هم چې راغلي اوبه ډېر کم شوي، یعنې د موسمي سیند موسمي تغیرات سره اوبه یې کمېږي. کومه دره ستا ډېره خوښېږي او ټول علاقمند دي؟ ټول درې ډېر زیات چې هغه داسې چې بیخي نو ته او په عامیانه ډول که درځم چې ورک کړې ډېر زیات چې مو خوښېږي د لغمان کومې ولسوالۍ ته د سفر نه دی؟ د لغمان بدبخت ولسوالۍ. هیله مند دی د سفر وکړي؟ انشاءالله لاړ به شي راتلونکي جمعه. انشاءالله پلان لرو چې هلته ښه ته راته کوم شي خپله ډالۍ کوې او که ذهني پوښتنه؟ ذهني پوښتنه به وکړي. ښه به وي که نه؟ ښه دوه ملګري د څونه کم شوي دي، مطلب چې ځان چې یو ټوکه دې کړې وه دا به ډېره ښه وه. نه ذهني پوښتنه به شي. ښه زما موبایل ته مه ګوره که نه چې نقل وایې. ښه کوم شی دی چې مربوط ستا ده خو مګر ډېرې نورې استفاده کوي؟ یعنې داسې یو زما نوم آفرین بلکل بلکل مسعود دی نوم دې ده دی خو تر ډېره یې کاروي نو زمونږ مسعود جان کامیاب شو موږ سره او ما ته به ډالۍ تاسې ورکوئ. ژر حتما موږ ډالۍ تا ته داسې درکړو چې بیا په ویډیو کې به بله خپرونه کې او هغه به لیدونکي ویني او تا به موږ ډالۍ درکړو. ډېره زیاته انشاءالله خیر وي. استاد صاحب ستړی مه شئ او بانډار ته سلام هرکلی کوو. سلامونه تاسو استاد او د بلبل یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته هیله لرم. ډېره زیاته مننه. ته خو د همدې الیشنګ اوسېدونکی یې نو ته خو د الیشنګ صفتونه نه کوې. والا استاد چې یو ځای ښایست ولري باید صفت وشي. دا یوازې مونږ ته معلومه نه ده بلکې څوک چې هلته راغلي دي هغوی له دې ښه خاطرې لري. او طبعا الیشنګ چې دی په اصل کې خو ټول افغانستان زموږ ستاسو ښکلی دی، ټول هېواد ښکلی دی. دی لغمان او لغمان کې دی الیشنګ ځکه زیاتره راځه ته داسې یو کار وکړه چې لیدونکي لږ نور معلومات تر لاسه کړي. د الیشنګ د یو څو درو نومونه راته راوښیه. یو به زه ووایم چې هغه سالاب شو ستاسو ته نه داسې لویو درو نومونه راته راوښیه. کلي نومونه خو استاد زیات دي، مشهوره کلي لکه اسلام آباد شو، سره غازي آباد، دا ګوټالۍ خپله چې کوم ځای کې ناست یو دا ساحه اصل کې دا ټوله میاصر دره ده، نو ډېر ځایونه دي. ښه زه لومړی تا ته یو خوښه در کوم، که دې خوښه نه وه بیا به ذهني پوښتنه درنه وکړم. ته به راته هغه شعر ووایې چې دلته یو جنۍ ده زما همنامه. تاسو غوښتنه کړې استاد هغه بیتونه ډېر پخوا تقریبا تر تقریبا 4 کاله مخکې ما دغه یو شان اورېدلي. بیا دا مې ډېر خوښ شوی مخ ذهن کې وایي زړه مې تور دی د مکتب له استاذۍ نه، هل د صنف یوه شاګرده ستا همنامه، نه یې نوم اخلم نه یې درس ته پاسوی شمه زري په شاګردانو باندې اخلم، خو چې کله 4مه نامه اخلي غبرګې ګوتې په غوږونو باندې چوف کړم او د صنف په آخري څنډه کې ناست یم جنکیانو ته هېڅ نه شم ورګرځېدلی. هېرول دې څه وړه خبره نه ده، ننګولي مې دواړه زیارتونه، او عادي ټوله شپه نفلونه کړي دعا کړي او پوهېږي نږدې ډېر خوند یې وکړي. دوهم ځل لپاره مونږ واورېدل. د دې شعر د شعر څه شته ده که هسې شوقي دي؟ نه دا مې هسې یاد شوی و، ډېر جالبه شعر و. ډېره زیاته مننه. نو د دې لپاره چې دا شعر ویلی نو تا نه پوښتنه نه کوم، صحیح ده؟ او ډالۍ به درکړو که نه ځکه چې تا شعر ویلی. صحیح ده؟ کور ودان ډېره مننه. سیار خانه ستړی مه شئ او تور کالي، تور ساعت، تور میک تاسو ته ښه راغلاست ویو. خیران الیشنګ ته الله مو همیشه راوله. ډېره مننه. تور خو زما انتخاب دی استاد، زیاتره وخت شی چې اخلم هڅه کوم چې تور رنګ یې واخلم. ټول څیزونه تور خوښوي؟ هغه نه بغیر ښه علت لري ځکه تور رنګ کې واقعا تور د شپې رنګ دی او سکون لري او نور هم داسې ډېر شا کومه فلسفه شته. ما ته جذاب ښکاري، نور راز پکې نشته. ډېر ښه. مخکې مې استاد طیب نه پوښتنه وکړله د الیشنګ د ځینو کلو په هکله. ته راته د الیشنګ د خلکو د فرهنګ په هکله لږ یادونه وکړه. دلته کوم داسې جالب فرهنګونه تاسو لرئ چې د نورو خلکو سره متفاوت دي، فرق لري، لکه په ودونو کې جشنونه، اخترونه، داسې کوم څه شته دی دلته چې هغه خاص وي او د دې درې پورې مربوط وي؟ استاد معمولا د پښتنو خو رواجونه سیم دي، یو سره فرق نه کوي. نور قومونه چې اوسېږي د هغوی باید رواج فرق کوي. لکه پشهیم په الیشنګ کې اوسېږي، دوی رواج لري په واده کې ډزې زیاتې دي. هغه څوک چې د دې توان لري چې په ودونو کې ډزې وکړي دا د دوی لپاره ویاړ دی.
او څوک چې سالدزي نشي کولی په ودونو کې د دې یو کمزوري غوندې ده. بل نو اخترونو کې یو بل کره تګ راتګ یو بل ته دعوت ورکول دا سیم د نورو ولسوالیګانو غوندې یعنې دا مېلمه پالنه ډېره لیدل کېږي. ته هم راته چې ډالۍ لرې که پوښتنه وکړې؟ ډالۍ به خاص نه وي، د پوښتنه وکړې. ته به راته وایې د کال په 12 میاشتو کې هغه کومه میاشت ده چې 28 ورځې پکې دي؟ 28 ورځې پکې دي. میاشت نشته. شته. ګوره د کال په 12 میاشتو کې هغه میاشت چې 28 ورځې پکې شته. که ډېره اسانه پوښتنه ده. 28 ورځې پکې شته. 28 ورځې پکې شامل یعنې ټولې 28 دي. 28 ورځې لري هم. 28 لري خو دوه نورې هم دي دېرش. نه خو بیا ونه شوې. دېرش نه موږ وایو چې د کال هغه کومه میاشت ده چې 28 ورځې لري. لږ فکر وکړه. نقلدره خو دې نه ده ستا. ټولې میاشتې لري. ټولې میاشتې ښه بلکل ټولې میاشتې دي چې 28 ورځې برخه 28 ورځې زما لکه اګزیکټ پوره یې ښیي. نه یعنې سوال همداسې وکړه چې د کال کومه میاشت دي؟ 28 ورځې د 20 ورځې ټول 28 یعنې په ټول کې شامل دي خو ځینې بیا 13 او ځینې 29 او حتی ځینې بله وباسه. نه نو چانس دی جواب کوم درسې. ښه زه به تا نه بله پوښتنه وکړم. بله پوښتنه داسې ده چې کوم هغه شی دی چې د سمندر په منځ کې شته؟ سمندر په منځ کې شته؟ میم توره. ډېر ځواب دی که نه؟ بلکل همداسې ده. البته توری دی د سمندر په کلمه کې همدغه حرف زموږ هدف دی که نه؟ بلکل بس ته هم د ډالۍ مستحق یې په زوره د ځان مستحق نه دی استاد پوښتنې وکړم. مننه خوږو ملګرو ستاسو بانډار ډېر ښکلی و او کور مو ودان چې له بلبل کیمرې سره مو خبرې اترې وکولې. تاسو نه مننه کوم چې وخت مو راکړی. ډېره زبردسته بریاني راغله د ولا خان هم ښه ورته وکړي نو د راشد خان معامله نه شي که نه راشد خان ته لکه وکړي بیا ورته چې هر څه کېږي همې ډېره خوندوره ده خو دا خوندوره ده انشاءالله ډېر زیاته مننه پروردګار نن هم ښه ښکاره بلکل خوند درکوي استاد انشاءالله خوندور دی یو څیز به زه د خپل دوستانو ته ووایم چې زموږ چینل تعقیب کړئ موږ تاسو ته داسې دا ډېرې ښایسته ویډیوګانې
وطن به درته وښیي نو دا آزاده فضا او خوندوره منطقه به درته وښیي. نو همیشه موږ کوشش کوو چې داسې ځایونو ته لاړ شو چې زموږ وطنوال هلته نه شي تللی، نو موږ د هغې په ځای ځو هغه خلکو ته چې دغه ځای نندارې ته وړاندې کوو. مننه استاد چې ته هم ډېر زحمت وباسه.